نفسونه دا درې قسمه نفسونه دي انسان نفس لري دا درې قسمه وي لکه دا په انسانانو کې قسمونه دي دا د انسانانو اقسام دی اولینی نفس هغه نفس دا چې هغه په نیکی باندې بس خک لک ویلاړ ده نیکی ته نه پاتې کی د ګنا نه ځان ساتي دته نفس مطمئن وي دا ډېر اوچت نفس ده دا ډېر بهترین نفس ده الله رب العالمین دوته اعلان کړی دا سورته فجر په اخر کې الله فرمایي یا ایتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه چې کله دا نفس دا سا وخیږي د رب د طرف نه دا اعلان وی اے مطمئن نفسا اے د الله په دین باندې کلک نفسا ارجع الى ربك راضيه مرضيه خپل رب ته ورګورځګا رب د تانه رضا ده رب د تانه خوشاله ده ټولو نه اول نمبر نفس ده دې باندې الله نه سوال کوو یا الله موږ نفس مطمئنه جوړ کړي دویم نفس هغه نفس د چاغه کې ګناه دی هغه نه کېږي خو چې ګناه ته نه وشي دا خپل ځان ملامت کوي ګور دا ما غلط کار وکړ دا د ایمان نه خمي دا د دین نفس چې دا نفسم خو نفس ده زګه ګناه خو دی به طور د انسان نه کېږي کنه ملائک دي هغه د ګناه اډو ماده پکشته نه ده او انسان کې د ګناه مادام شته او د نیکۍ نو دنه چې دا نفس خ نفس ده چې ګناه ته وشي ځان ملامت کی چې خمه ونه کړلو خکار مې ونه کړل الله په دین نفس باندې په قران کې قسم خوړلې ده الله په سورته قیامت کې فرمایي ولا بالنفس اللوامه لا اقسم بيوم القيامه الله فرمایي دا سینه چې د خلکو سره خیال دا خلک چې په کوم خیال باندې دا سینه ده لا دا سینه ده دی خلکو دوکا وخړه الله فرمایي اقسم باليوم القيامه ز قسم خرم پورې د قیامت باندې ولا بالنفس اللوامه او نه دا سینه ده چې د خلکو کوم خیال لا ز نفس لوامه ملامت کوون کی نفس باندې قسم خورم چې ګناه ته وشي او ځان ملامت کی چې خکار مې ونه الله توبه استغفر الله یا الله بخنه او دریم ورونو هغه ناکاره نفس ده ناکاره نفس ده چې همیشه سړی ګناه ته تیاروي همیشه سړی د الله نافرمانی ته تیاروي دا الله په قران کې سورۃ یوسف کې ذکر کړی دا الله سورۃ یوسف کې فرمایلی دی الله سم پاره دین شروع ده وما ابرئ نفسي الغا دی عزیز مصر خزه دا ویلو چې ز خپل نفس ځان نه پاکوم په الله باندې ځکه ان النفس لاماره بالسوء دا نفس اماره چې دا همیشه سړی ته ګناه ورکار کوي یو ګناه کارو پته کې یو قسم یو خواهش راوچت شي یره بچی ته موسمه لکه یو ځای کې ډول ټنګ واوري کنه نو بیا په پړوم نشو ټینګواله اوس دا نفس غواړي چې د ګناه ځای ته ځان ورسوي بل د آرام توپ کار ده نو دا نفس چې دا اوس دا غواړي دا سي ویلکه بالکل قیدی وي چې کله به د قید نه خلاصې غوړي د ګناه ځای ته ورسوي الله فرمایي دې ته نفس اماره وي نورونو دا نفس مطمئنه چې ده او نفس لوامه پته کې یو خواهش دا وي ورونو چې موږ د الله عبادت هم شي ته وګورو کله کله انسان دا خواهش ډیر زیات شي کتا خیال کله کله بسړی دا خیال کوي چې رب دې ذکر نه علاوه بل کار مې نه کوم یا رب دې مسجد کې بس ناس وي او بس عبادت مې کوله تلاوت مې کوله روزه مې نیوله کله کله دا خواهش دا ډیر زیات شي کله د دین لک کم شي خو په هر صورت دا دوه نفسونه جدي دا عبادت غواړي ځکه دا د دې غذا ده دا د دې خوراک ده نو دا نفس ده کله دا خواهش سړی کې رسد الله سره ډیر عبادت وکړه